ډازې مه کوئ ډازې مه کوئ مه رانږدې کېږئ کنه نو دا جلۍ وژنم ستوري والا ما مشغوله څه خدای دې تاسې ووهي وړاندې مه راځئ کنه نو دا جلۍ وژنم ما ته وګوره زناوره هېڅ ځای ته هم نشئ تښتېدلی درته مې ویل وړاندې مه راځئ کنه دا جلۍ وژنم وسلې مو ښکته کوئ ما ته وګوره زناوره بهرني جاسوسان مې هېڅ نه خوښېږي ته خو په دې خبره ښه پوهېږې عقل دې په کار واچوه چې زه هم تا بېرته خپل هېواد ته روغ ولېږم شاهینه صبر وکړه هغه ما ته راکړه بهرنی جاسوسه هېڅ نشې تښتېدلی تسلیم شه کنه نو د قدس اردو چې له فتنې نه ډکه ده ستا لپاره به ماته نیولو ته مجبوره شي زناوره دا د هغو بېګناه انسانانو د غچ اخیستلو لپاره دا هم د شهیدانو د غچ اخیستلو لپاره تر اوسه نه یې پوهه شوې کمقلې زما دنده وه زما دنده د انسانانو کارول دي ته مې جمال مې سازمان مې ډېر کسان مې وکارول ته خو لا وړه یې ستاسې مشران ما په خپل دام کې غورځولي دي کمقلې په خپل دام کې هاوین بس دی پاڅېږه بهرنی جاسوسه ما ته وګوره زناوره اوس نو غوږونه خلاص که او ښه غوږ شه هر څومره هڅه چې وکې نشي کولی چې په دې خاوره کې فسق او فساد رامنځته کړي اما شه د درګې مشر لپاره یې مردار کړه صبر وکړه داسې مه کوه صبر وکړه خیر دی هیله کوم ما مه وژنه سمه ده هر څه چې غواړې زه یې وایم ګوره زه په ډېرو شیانو پوهېږم دا چې د قدس اردو په ترکیه کې څه پلانونه لري زه درته ټول وایم خو ما مه وژنه کمقله 2 ورځې ژوند لرې د هغه لپاره ته ماته زاری کوې ما ستاسو ټول ایراني جاسوسانو د قدس اردو اړوند کسانو ته مې خپل وخت کې سزا ورکړې که اړتیا شوه بیا ورته سزا ورکوم زناوره د موټر په ډاله کې جمال هم و منډه کوئ زر یې وګورئ شاهینه دا بهرنی جاسوس بیا یو زناور تښتېدلی دی لټوو یې چېرته وتښتېدلی زناوره پاست انسانه زر کوم مخکې شه سردار وروره جمال تښتېدلی دی دا زناور پورته کوي بویځئ په دې زناور څه کوو وروره د جلیل د مشر لپاره درته مې ویل دا پورته کوي زه مو ولې دلته راوستلم ما روغتون ته بوځئ یوه شپه همداسې تېره کړه بهرنی جاسوسه
اغوستونکی ها جګړه خیر د ما روغتون ته بوځه. افسره تر ټولو وحشي او ښکار کوونکي سپیان غواړم. وروسته له 40 کلونو ما ته امر وشو زه ستا زړه نه ماتوم. دا چې دا یو بهرنی جاسوس دی نو ته زما زمریان وګوره. تاسې اوس له دې ځای نه لاړ شئ. صبر وکړئ. ته خپله پوهېږې چې څه باید وکړې افسره. چیرته ځئ؟ تاسې چیرته ځئ؟ بسئ. داسې مه کوه جګړنه. داسې مه کوه جګړنه. نه 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 نه. شانده ولې لږ سخت دی. ستړي مه شئ. ته ډېر ټوکي ډاکټره. موږ هم داسې یو کله کله په منځ کې ډېر ټوکې کوو. تاسو ته دا لیک راولېږه. ژوندی اوسې ښاغلی ډاکټره. قومندان صاحب حق دی راته وبخښه. د کولو څه نشته. همدا به مې په تقدیر کې لیکل شوي وه. کېدای شي چې وروسته راشم او له تاسو سره یو ځای شم. خو وروسته تر اوسه هم زه هم خپل ځان سم نه پېژنم. وروسته بیا راځم او له تاسو سره یو ځای کېږم او خپلې اردو سره د سیمې په ټولو غرونو کې ګرځم. د شفقت په غونډۍ کې هر څه به پخوا غوندې شي په نورو غرونو کې. خو اوس نو قومندان صاحب خپل حق مو ماته وبښئ. شاهینه زمریه ته د حق لپاره ډېر وځورېدې. اصلي شاهین د تا ته امانت وي. له هغه نه ساتنه وکړه. هغه د هم له تا نه. ټوکي ډاکټره ملګریه زما تجربه لرونکې زړوره ډاکټره ستا څنګ ته بېرته راځم. زه له تاسو سره مینه لرم. تاسې په خدای سپارم. واخیستل شو زمریه. آرام اوسه. منصور غد پدر شي
داري پس نمرگ نخل میودار شي داري پس نمرگ نخل میودار شي सूरत रो अलम लर कमाल दे रो सूरत करो अलम लरा कमाल दे लेवनी लरा कमाल दे ची संसार शी داري پس نمرگ نخل میودار شي داري پس نمرگ نخل میودار شي خپل قبر دې شفر وباسه کنه نو ګیدړان باستا مړی ټوټه ټوټه کی زرکاوه څنګه راته ګورې ها پاسېږه 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 تاسو هم زرکاوه دا سیمه زمون کنټرول لاندې ده زمون کنټرول لاندې کوشش کم اقوانو هوښیار اوسئ او خپل کار مو وکړئ پردي کسان چې دلته راشي هغوی موږ ژوندي نه پرېږدو دا څومره خرابه لاره ده سرداره نازا څه دې وکړل زوی مې ولیده لاره کې یم بېرته راځم سمه ده ته اوس چېرته یې د لارې د راټېدو لپاره کروندې ته دننه شوم لاره رانه ورکه ده اوس سویلي لوري کې یم هڅه کوم چې لاره پیدا کړم سرداره د استخباراتي معلوماتو له مخې ویل کېږي چې په هغې سیمه کې د قاچاقبرانو ځینې ډلې په آزاد ډول سره فعالیت کوي چې د سوریې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري پرون شپه یې 3 عسکر تښتولي موږ هم هلته راځو چې عمومي لارې ته ووتې خبر راکړه سمه ده سرداره دا لاره چېرته وتلې ده دې خوا ته به لاړه شم دې ته ګوره د موټر ټایر پنچر شو اوس به څه کوم ها کار نه کوي خبره ده جوار کړئ
من سره لوبه مه کوئ له مانه نشي ژغورېدلی ګوره زنابره موږ له وژلو نه ډارېږو موږ په لېوالتیا سره په خپله خوښې د مرګ خولې ته ځان ورځوو غلی شه کم عقله غلی شه پاڅېږه دا ځناور څوک دی دا خاوره هیڅ کله مړه نه شوه ډلګی مشره په دې خاوره کې ډېر کسان ښخ شوي ډېر عسکر ښخ شوي دي خو دا خاوره هیڅ کله نه مړېږي اوس نو وار ستاسې دی څومره د ویاړ خبره ده د ویاړ خبره ده چې زه په خپله خاوره کې خاورو ته سپارل کېږم خپله خاوره کې به زه حرام پروت اوسم زما پر ځای به نور زرګونه زمریان پیدا شي خدایه له تا نه ډېر شکر کوم خدایه زه څومره نیکمرغه یم چې خپله خاوره کې ښخېږم د وحشي موږکانو مشره خپل ځواب دې ترلاسه که کم عقله دلته ستاسې لپاره ځای نشته دا چې تاسې دلته راغلی یئ نو باید سزا وګورئ ویاړم چې د خاورې لپاره مې وژل کېږم شهیدېږم او جنت ته ځم خو تاسې به مردار شئ او دوزخ ته به لاړ شئ داسې چې دا نه وه زه نور تاسې نه په تمه کوم مهرباني وکئ جنت دې ستاسې وي زر کوئ دوی خاک کئ څه ویې ګورئ چې څوک ده منډه کوئ هره خوا ته خواره شئ زر کوئ منډه کوئ هره څه کوئ منډه کوئ زر کوئ مخکې لاړ شئ زر موټر ته پورته شئ د ځنګله لاره ته ځو
قاچاقبران د کسب د سرحدي سیمې نه زموږ د هیواد خاورې ته رادننه کیږي. تښتول شوي عسکر هم همغې سیمې ته وړل شوي. مارشال زه خو انسان پوه نه شوم، یعنې قاچاقبران عسکر تښتوي؟ کارونه کیږي چې زه دلته ژوند کوم، د لومړي ځل لپاره داسې یو خبره اورم. ښکاره چې هغوی هم دا کار کوي. پرون یوه ډله ګزمه کوونکي کومانډویان په کمین کې غورځېدلي. 2 کومانډویان شهیدان شوي. او والله چې زه پوه نه شوم مارشال چې هغوی قاچاقبران دي، ترهګر د څه دی؟ د استخباراتو له مخې په سیمه کې د قاچاقبرانو یوه لویه ډله فعالیت کوي. هغوی د وسلو سربیره هر ډول قاچاق کوي. د هرې ورځې په تېرېدو قوي کیږي. دا چې د هغوی اصلي موخه څه ده او مشران یې څوک دي، د دې د پوهېدلو لپاره باید هلته لاړ شو. ځان سره مو مهمات اخیستې؟ مارشال ډېر مهمات مو ځان سره اخیستي دي، یعنې داسې ښکاري چې موږ د یوې اوږدې مودې لپاره په هغې سیمه کې پاتې کېږو. زر کوئ، نازا هلته ده، سمدلاسه حرکت کوو. نازا دلته څو قیامت جوړ شو. دې ځناور دې ډلې 3 عسکر شهیدان کړل. زه یې هم ولیدم. ما د هغوی انځورونه واخیستل. ته اوس چېرته یې ها؟ زه نه پوهېږم، له هغه ځناور نه مې په سختۍ ځان وژغوره. ترې وتښتېدم سرداره. د موټر ټایر هم پنچر شوی. نه پوهېږم څه وکړم. نازا زر لارې ته و، زموږ ته تمه شه. ټلیفون دې روښانه پرېږده. ټلیفون کار نه کوي. نازا زما ټلیفون جوړ دی، ستا په ټلیفون کې ستونزه ده. په خبره دې نه پوهېږم سرداره. غږ دې بند کېږي سرداره. سرداره زه یې پیدا کړم. راپسې دي، ما ډزې کوي. نازا له موټر نه ښکته شه، پوه شوې؟ زر ځان پټ کړه. نازا زما غږ اورې؟ دې کار ته وګوره. خیرات څه خبره ده؟ قومندان صاحب خیرات دی، څه خبره ده؟ تښتول شوي 3 عسکر وژل شوي دي. نازا پیښه په خپلو سترګو لیدلې. هغوی هم د نازا شا نیولې ده. هغه په مصیبت کې اخته شوی. که هم د اوس حرکت ونه کړو نازا وژل کېږي. سمدلاسه حرکت کوو. زر کوئ، بیړه وکئ. زر کوئ، زر کوئ. هلته ده. بس کې ډزې باندې کوي، لارې ته ښکته کېږي، د نورو خلکو منځ ته ځان رسوي. تاسې په کراره ورپسې ورشئ، هغه پیدا کوي او مرداره کوي. سمه ده قومندان، منډه کوئ، منډه کوئ، زر کوئ. امر وکئ. هغه ښځه به پیدا کړه. د تښتېدلو هڅه کوي خو پیدا کوي یې. کله هغې سره څان دوربین وسلې رادیو رسوا کېږي. همدارنګه موږ چې کوم قاچاق کوو که هغه نه څوک خبر شي نو ټول پلان به مو اوبو کې لاهو شي. زموږ له مخې نه به دولت خبر شي. هغه ښځه پیدا کوي او مرداره یې کوي. پوه شوم ښاغلیه. همدارنګه هغه کامره هم سمدلاسه له منځه ویسئ.
چې اجل یو زنګ ووهم وروره. پرون شپه طوفان راغلی و، د اړیکو نیولو سیسټم خراب شوی، زنګ نشي وهلی. موبایل نه لرې؟ پیسې چې هر څومره کېږي درکوم یې. مخابراتي سیسټم خراب شوی، خو بیا هم کله کله کار کوي. کله چې جوړ شو تا ته به خبر درکړم. سمه ده، ګوره ما ته به کوټه راکړه، پېښه مې کړې ده او ما ته د لومړنۍ مرستې بکسه پکار ده. سمه ده خورې، راځه مهرباني وکړه. راځه خورې. دا ځای مې نوی پکړی دی. کله چې مخابراتي سیستم جوړ شو خبر راکړه. سمه ده خورې. زه به وځه په دواړو سترګو. در سره ګورم واشیانو، که ما درنه د دې کار بدل وانخیسته نو زما نوم به هم نازانه وي. هر څوک چې د غوسې په حالت کې د واده کولو پرېکړه وکړي نو هغه به همداسې ځورېږي. کله چې داسې وشول خپله سزا دې ولیدله. څه دي؟ له منځه وړونکي کسان؟ ستوري والا؟ د قدس د اردو ډاډمن ځایونه، د امیرانو سیمه، دلته یې ځایونه هم په ډاګه شوي دي. زه باید سمدلاسه ستوري والا ته خبر ورکړم. مو چې ډایله کړې د اوسمهال لپاره اړیکه نشي ټینګېدلی. ته بیا چېرته یې ستوري والا؟ زه باید دا دوسیه قرارګاه ته یوسم. ډاکټره دا د مازه موټر دی. دلته نښته شوې ده ماشه. ماشه دا ځای په وینو دی، لکه چې لټوې. شاهینه والله چې نازایي ویشتلې ده، انشاءالله چې مړه شوې به نه وي. خدا دې په خیر خلاصه کړه شاهینه. نازا زغمونکې او جنګېدونکې جلۍ ده، په اسانۍ نشي مړه کېدلی. لاندې تللی، زر کوئ مخکې شئ. راځه حبین، څه چې وشول د هغه لپاره خفه یم. زه خفه نه یم ښاغلیه، ښه وشول. له هغسې ځناور سره د ژوند کولو نه
ښاغليه د دوسیه مې کور کې مې پټ ځای کې پیدا کړه. یوه ډله نن ستا څنګ ته راتله. دا وګوره، دا چې زموږ په وړاندې څوک ولاړ دي موږ هېڅ خبر نه یو. جګړن سرداره ما ته راپوره کولی شي؟ د نظام موټر مو پیدا کړو قمندان صاحب، خو خپله نظا نشته لکه چې هغوی نظا نیولې ده. جګړن سرداره هاوین ما ته یوه دوسیه راوړه، شیخ موزله پاتې ده. پوهېږې زموږ په وړاندې ایراني جاسوسان او د قدس د اردو کسان ولاړ دي. ټول سنګوریان او نازا د هغوی د وژلو په لیست کې دي سرداره. همدارنګه سیمه کې هغوی ډاډمن کورونه لري. یو کور هم چېرته چې تاسې هلته نږدې یې په یوه سیمه کې دی. د قهوه خانې نوم امیران لیکل شوی دی. ښکاره ده چې هغوی به هلته هم اوسېږي. کېدی شي چې هغوی نازا هلته بیولې وي. یو ځل هلته لاړ شئ سرداره. نازا هغوی ته مه پرېږدئ. پوه شوم قمندان صاحب، امن پر ځای کېږي. زر کوئ هلکانو، حرکت کوه. زر کوئ، وخت مه ضایع کوئ، زر کوئ. خپله مېرمنې پسې منډې وهي. ستوري والا زه له تاسو نه نوره په تنګه شوی یم. یو ځای ته رامه کښېنئ. هاوی پرېږده. څنګه یې زلال خورې؟ ته ولې داسې خفه یې؟ تندی دې ولې داسې تروش نیولی؟ ووایه څه خبره ده؟ خاوند سره دې ستونزه لرې؟ څه ووایم زلال خورې؟ ستوري والا په هغې مکارې ښځې کې څه لیدلي دي؟ نه پوهېږم ولې داسې وشول. هغه ولې له هغې سره واده وکړه؟ چا له چا سره واده کړی جنۍ؟ ستوري والا ښایم نور څوک؟ هغه له هغې نازا سره واده کړی. دا خبره تا ته چا کړې؟ تا ته یې سخت دروغ ویلي دي. ها ته څه وایې خورې؟ زه څه وایم؟ زه دا وایم چې ته ډېره ساده یې. سردار له نازا مازا سره واده نه دی کړی جنۍ. مکارې ښځې ستا له امله دا هر څه وشول. لعنتي اوس هم کار نه کوي. حواشیانو ته ګوره، هغوی په ښکاره ډول ووژل. دوی نه څوک دي؟ اثر کوه سرداره، ته چېرته یې؟ کوټه مو پکار ده؟ موږ یوه ښځه لټوو، قهوهيي کور ته یې په ځام کې ده. وروره یعنې هغه دلته راغلې ده، لیدلې دې ده. ما ته وګوره، که دروغ دې ویلي وو نو مرداروم دې. هغه همدلته ده. زر کوه راویښیه، مخکې شه. زر کوئ راځئ.
ده. بردارم مواشیانو هغه ووله هغه تاسې چاته ولې خدمت کوئ ها ځه ورکشه لیونۍ ښځې ما ته وګوره کمقله زه له چا سره ټوکې نه کوم زناوره ځان را باندې مه وژنه حال ووایه ته څوک یې کمقله چا سره کار کوې ها ولسوالۍ کې د مکیر په نوم قهوه خانه ده آفرین دې وي په تا اوس هم اړیکه نه نیول کېږي باید پوه شم چې هغه قاتل زناور څوک دی باقي قهوه چې هم دوی سره دی ها هغه پسې شه نازا دروغجنه هغوی سره ده ها راځم په تماشه یوازې شاهي نواز لې واده نه دی کړی وګوره تا هم واده وکړه ما هم واده وکړه تا سره د واده کولو جرات چا وکړه فکر وکړه چې چا به کړی وي نه پوهېږم ښکاره ده چې سردار کړی څنګه ها ته رښتیا وایې هو رښتیا وایم مبارک دې وي مننه کوم ګرانې زما ژوند دې تباه کړه خیرت دی باقي قهوه چې مې پکار دی دا قهوه خانه ده ستا غوندې کسانو ته ځای نشته ځه لاړه شه خبره مه اوږدوئ باقي قهوه چې مې پکار دی باقر ته یې دا چې ته د ځناور غوندې راته زیر زیر ګورې نو حتما باقر ته یې زه درته ورکوم ژغورم ډاکټره هېڅ اندېښنه مه کوه سمه ده د شیخ موز قمندان لپاره بې ځای خبرې کول نه غواړم زه دا ښځه اخلم له دې ځای نه ځم زما ژوند ته باقي مه کارې اوس نو د حساب ورکولو وخت دی ډاکټره خدای دې ستا دا ګردې سترګې وباسي لرې شه ته کم عقل یې کم عقل یې کم عقل دا قانون ګاده څه پارک مارک نه دی چې عمل ته کم عقل وایي ولې کم عقل کوي چې ولې ها اخره ته خو ما نشې ویشتلی که نه ډاکټره عارفین داسې مه کوه